بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په کمپیوټر کې یو مهم ټریک درته ښیم، هغه دا چې فولډر باید څنګه بې نومه جوړوو. مثلا رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو، نیو نه وروسته فولډر مې جوړ کړ. که چیرته دغه نوم ته نې پاک کړو، انټر یې کړو، ګورئ نوم بیرته راځي. همدارنګه د جوړېدو طریقه چې ده، دوه طریقې باندې جوړولی شي. یو رایټ کلیک، نیو ته راځو، فولډر جوړ شو. دویمه طریقه د کیبورډ نه کنټرول شیفټ او ان بټن چې ووهئ، نو دلته به موږ سره فولډر راشي. څنګه یې بې نومه کوو؟ په همدې باندې تاسې رایټ کلیک وکئ. کله مو چې فولډر جوړ کړ، داسې فولډر به رینیم کئ. رایټ کلیک، رینیم، یا به د کیبورډ نه F2 بټن ووهئ. ګورئ F2. په همدې باندې به رایټ کلیک وکئ، دلته به راشئ انسرټ یونیکوډ کنټرول کرکټر ته، او په دې کې به راشئ دغه دریم نمبر زیرو وایډ نن جاینر چې دا زیرو وایډ جاینر دا به انتخاب کړئ. بیا به انټر پریس کړئ. ګورئ موږ سره چې کوم دی فولډر جوړ شو بې نومه. دا یو طریقه شوه. راځو دویمې طریقې ته. دویمه طریقه څنګه ده؟ زه کنټرول شیفټ ان سره فولډر جوړوم، فولډر مې جوړ کړ. اوس راځو دویمه طریقه داسې ده چې په سرچ کې به تاسې ولیکئ کرکټر میپ، CH ولیکئ. ورته کرکټر میپ راغی، دا به تاسې کلیک کړئ. کلیک نه وروسته به دې کې داسې لاندې راشي، دې کې به یو تش خالي ځای چې دی هغه پیدا کړئ، وایټ ایریا. زه به لاندې پکې راشم. ګورئ دغه ځایونه چې دی دا خالي دي. دا مې انتخاب کړ، سلیکټ، او دې ځای نه کاپي. کاپي نه وروسته دا کلوز کړئ او دغه فولډر چې کوم دی دا رینیم کړئ. سلیکټ یې کړئ، F2 بټن ووهئ. چې سلیکټ مو کړ F2، په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، دلته چې دی هغه پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ، انټر یې کړئ. ګورئ دا هم چې دی بې نومه شو. دا دویمه طریقه شو. دریمه طریقه یې څنګه ده؟ دریمه طریقه کله چې تاسې د فولډر جوړ کړ، فولډر نه وروسته چې دی تاسې به د کیبورډ نه چې کوم دی الټ بټن ونیسئ او 0.160 به ووهئ، بیا به انټر کړئ. ګورئ کنټرول وینډوز او سره زه کیبورډ راوړم، خو دغه کم چې سکرین کیبورډ دی په دې باندې دا نه کیږي. ښه ګوره، مثلا زه د سکرین کیبورډ نه دلته الټ نیسم او دلته چې کوم دی دغه 0.160 وهم، خو دغه د فزیکي کیبورډ نه چې دی دا کار کوي. نو زما کمپیوټر چې کوم دی دغه فزیکي کیبورډ کې دغه نمبر کم چې دی دا نومریک پیډ دا ساحه نه لري، وړوکی کیبورډ دی. نو کوم کمپیوټرونه چې دغه نمبرز لري، نو هغه کولی شي چې دلته الټ بټن ونیسئ. اول به چې دی دا څنګه کوي، دا به رایټ کلیک کوي، رینیم به یې کوي. رینیم نه وروسته بل ته بیا به کیبورډ نه الټ ونیسئ، 0.160 به ووهئ، انټر به یې کوئ، بس ستاسې فولډر به بې نومه شي. همدارنګه د دې فولډر دغه کم آیکن چې دی دا به څنګه ورکوو. مثلا دغه فولډر دی، ته وایې چې دلته د آیکن یم زه ختمومه، بې نومه دی که آیکن یم ختموئ، په همدې رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ. پراپرټیز نه وروسته چې دی کسټمایز ته راځئ. کسټمایز نه وروسته چې دی چینج آیکن ته راځئ. چینج آیکن نه وروسته به لږ دې خوا رایټ سایډ ته راشئ. پکې فرضاً زه غواړم دا وایټ ایریا ده، دا انتخابوم. اوکې، اوکې نه وروسته اپلای، اوکې. ګورئ دغه ساحه مو سلیکټ کړه، خو دا اکثر وخت چې دی دا بیا وایټ ایریا همداسې سپین ځای ښکاري لکه څنګه چې نوم نه ښکاري. نو په همدې طریقې سره تاسې کولی شئ چې فولډر هم بې نومه کړئ. نو که ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک باندې فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.